مبارک کے راضی قیامت کے رب العالمین یو کس روغواړي علی رؤوس الخلائق د ټول مخلوق په مخ کې به الله یو کس روغواړي د قیامت د شرمندګۍ نه دی الله مونږ بچ کې ډیره عجیبه شرمندګي ده د ټول مخلوق په مخ کې به پیغمبر به یې نی امتی به یې نی ټول مخلوق به دا پټ پناه به ټول ښکاره کیږي یو کس په الله روغواړي د ټول مخلوق په وړاندې به حاضر شي فرشتو ته به وایي راوړئ د ګناهونو رجسټرې نو چې د ګناهونو رجسټرې کولو شي نو هغه به 99 رجسټرې وي یو کم 100 رجسټرې او دفترې به پسې کولو شي او یو رجسټر به دومره غټ وي در څو پورې چې د نظر لګي دومره غټ رجسټر دا به پسې کولو شي دا رجسټرې چې د نظر لګي نو هغه رجسټر د ګناه به کولاوي یو کم 100 رجسټرې به د ګناه کولو شي وی رب العالمین به ورته وایي چې په دې کې د څه نه انکار کوي داسې پکې څه شته چې تا نه دي کړي او فرشتو لیکلي دي انکار کوي یو خبره پکې شته چې نه یې مني یا دسی خبره شته چې چا نه ده کړې او فرشتو په تا ظلم کړی لیکلی ده شته پکې دسی خبره دی به وي الله نه د څه څیز نه انکار کومه نه پکې دسی خبره شته چې ما دې نه کړي او فرشتو دي لیکلي بیا به ورته رب العالمین وی افلک عذر څه عذر د سره شته چې دا ګناهونه دې ولې کول څه وجه شته مخې ته سو وجه و چې دا ګناهونه دی کول افلک عذر ستا دپاره څه عذر شته چې اوس یې ماته پیش کړي چې دا ګناهونه مې ولې کول وجه به راته وښیي د دې د ګناهونو کولو دی به وایي الله هېڅ وجه هم نشته هېڅ وجه هم نه وه بس ګناهونه دې شوي دي رانه وجه را سره هم نشته چې تا ته وښیم چې د دې وجې نه مې دا ګناه کړې ده بس شوي دي رانه حدیث مبارک کې راځي رب العالمین د طرف نه به ورته وویل شي چې په تا به ظلم نه کیږي ته خفه کېږه مو په تا به ظلم نه کیږي ستا یوه کلمه زمونږ سره شته دی چې چا په اخلاص ویلي ښه حدیث مبارک کې راځي یوه پرزه به راوړلی شي کاغذ په هغې کاغذ به یې لیکلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به په یو کاغذ باندې لیکل شي هغه پرزه به راوړلی شي وی چې راوړلی شي رب العالمین به وایي چې د ګناهونو دا رجسټر یو طرف ته کوي او دا پرزه بل طرف ته کوي دا بنده به وایي چې دا پرزه کې به څومره طاقت دی دا خو 99 رجسټرې د ګناهونو دی یو رجسټر به دومره لکه د څو پورې چې د سترګو نظر لګي احادیثو مبارکو کې راځي اقه پرزه به ورله په یو چابړي کې کېښودلی شي هغې کې به یې لیکلی اشهد الله